د هغه رم ابتدا چې زه د محبت سره آشنا کم پس درود په هغه لوی هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کم. نیمګړې غزلې دي. د نوي غزل څو شعر دي چې روان د استقلال په سمه لار شي پښتنو. روان د استقلال په سمه لار شي پښتنو، لږ فکر ځان ته وکړي لږ هوښیار شي پښتنو. روان د استقلال په سمه لار شي پښتنو، لږ فکر ځان ته وکړي لږ هوښیار شي پښتنو. تر څو به د اغیارو و شعرو پسې روان یو محب صاحب، تر څو به د اغیارو و شعرو پسې روان یو، راپاڅي د غفلت خوب نه بیدار شي پښتنو. تر څو به د اغیارو و شعرو پسې روان یو، راپاڅي د غفلت خوب نه بیدار شي پښتنو. د مینې او د امن سوکالۍ په طرف لاړ شي، دا جنګ او تیاري ختمې کړي قلار شي پښتنو. د مینې او د امن سوکالۍ په طرف لاړ شي، دا جنګ او تیاري ختمې کړي قلار شي پښتنو. د ځمکې د خدایانو بندګي مه کوئ سم شي، منونکي د خپل وي پروردګار شي پښتنو. د ځمکې د خدایانو مننه، د ځمکې د خدایانو بندګي مه کوئ سم شي، منونکي د خپل وي پروردګار شي پښتنو. د غزل درې شعر دي چې نوم دې پورته په جهان نه کوم پښتون به نه یم، چې نوم دې پورته په جهان نه کوم پښتون به نه یم، چې ټول علم درته حیران نه کوم پښتون به نه یم. زما وطن خدای د سخته پتا نه راولي، ستا په ناموس چې ځان قربان نه کوم پښتون به نه یم. امیر حسین صاحب، زما وطن خدای د سخته پتا نه راولي، ستا په ناموس چې ځان قربان نه کوم پښتون به نه یم. ما ته د مینې او د امن فلسفه راکړې، دې ټول محفل تړالې زما طرف نه په دې ورځ باندې. ما ته د مینې او د امن فلسفه راکړې چې لار اختیار د باچا خان نه کوم پښتون به نه یم. جزاک الله. ما ته د مینې او د امن فلسفه راکړې چې لار اختیار د باچا خان نه کوم پښتون به نه یم. اخري غزل درته ویم چې ډېره خدایي وه ډېره لږه بندګي وسې وه، ډېره خدایي وه ډېره لږه بندګي وسې وه، عجیبه ښار و عجیبه یې زندګي وسې وه. دا خلک ځکه د منصور غوندې پدار منتظر، دا خلک ځکه د منصور غوندې پدار منتظر، دوی پښتانه و دوی رد کړې غلامي وسې وه. نوید تراب صاحب، دا خلک ځکه د منصور غوندې پدار منتظر، دوی پښتانه و دوی رد کړې غلامي وسې وه. په څو ټکرو دې خطاب پاڼه بدله کړله سرجي، په څو ټکرو دې د خطاب پاڼه بدله کړله، دا د ایمان وې ستا دا مسلماني وسې وه. په څو ټکرو دې د خطاب پاڼه بدله کړله، دا د ایمان وې ستا دا مسلماني وسې وه. نه عمل کې څه اخلاص او نه کردار د کمال، نه عمل کې څه اخلاص او نه کردار د کمال، د دې سړي خو هسې کرښه په تندي وسې وه. نه عمل کې څه اخلاص او نه کردار کې کمال، د دې سړي خو هسې کرښه په تندي وسې وه. ځکه مخپو کې زولنې د خواهشاتو نه وي، ځکه مخپو کې زولنې د خواهشاتو نه وي. موږ په خانې قبوله کړې ملنګي وسې وه. همدرده یاره ژوند مې څه خو بس داسې و چې د خپل وطن د خوارو لس ترجماني وسې وه، د خپل وطن د خوارو لس ترجماني وسې وه. ډېره مننه، جزاک الله.